عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی چې یو بنده کلم خبر کئی نو د سر رقیب عتید یو نگهبان په د باندې مقرر دی چې د خولې نه کلم خبر وباسي نو یو نگهبان زر لیکي ما یلفظ من قول دی وینا نه کوي مگر د الله په نزد د سره یو نگهبان مقرر دی او هغه زر د هغه خبره ولیکي اره خبره د بنده لیکل کیږي اره خبره تاسو خیال کړئ مونږ عام طور پر خلق خبرې کوي یو سړی چرته د حکومت خلاف خبره شروع کی بل ورته وی خبرې مکه و دې کې به یو جاسوس ناسي چرته خبره به ورسي ګوره نو مونږ وایو خبرې د حکومت خلاف مکه و یو جاسوس ولاړ دی دا خبرې به درله نوټ کی نو دغې نه یریږو چې یو جاسوس په یو د حکومت خلاف خبره نه کومه او ستا د پیدایش نه الله پتا یو نگهبان ادرولې دی او هر خبره دی لیکي او یو ورځ به دی د الله په عدالت کې پیشي کیږي ته دته داسې ولې نه وایې چې داسې خبره مه کوه چې په هغې الله خفه کیږي ګوره یو نگهبان ولاړ دی دا خبرې درله لیکي دا خبرې لیکي نو د حکومت خلاف خبره مه کوه وایي مجرم بشي سزا بدر کی نو دسی د الله د طرف نم رقیب عتید یو نگهبان دی اره خبر دی لیکي اره خبر دی درج کیږي اره خبر دی لیکل شي او دا به عمل نامه کې راوخیږي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دسی عمل نامه ده چې نه راکوټې ګناه پرېږدي او نه غټ پرېږدي نه وړه خبره پرېږدي او نه غټه خبره پرېږدي د ژبې حفاظت دا ضروري خبره ده مونږ او تاسو خیال نه کوو اکثر په ګپ کې خبرې کوو د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوو او دا خبرې عمل نامه کې راپسې درج کیږي مونږ خو خبره وکړو ملګرو ته وایي چاته یې وایمو دا د مجلس متعلق خبره وه دا میاسې تاسو خوشحالولو دپاره دا گپ شپ ولګو دروغ مې وي دی خو به چاته نه وي خو د عمل نامه کې دا محفوظ شول بره خو لاړل که نه بره به یو ورځ د دې خبرو جواب ورکوي قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب د هغې کس وي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوي او خلق پې خندي نن دا لوی کمال ګڼل شي چې ځان ته خلق راټول کی او د خلقو د خندولو د پاره دی خبرې شروع کیو خلق تی نه مزی والی او خندی مزی به تی خلق علی او په عذاب کې به ته مبتلا سخت عذاب کې به دا کس مبتلا وي چې د خلقو د خندولو د پاره لګي او خبرې کوي د ژبې ډېر حفاظت کو ډېر یو نگهبان پې مقرر دی دا راله لیکي دا هره خبره او هره وینا لیکي د دواړو جهادو سردار فرمائی من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه مالک سوک د دوو سیزونو ضمانت راکئی نو ازمن له الجنه زبی د جنت ذمواری مالک سوک د دوو خبرو ذمواری راکئی نو ازمن له الجنه زول د جنت ذمداری ورکوم د کمو دوو ما بین لحییه و ما بین رجلیه چې د دوو داړو د جامو په منځ کې چې کم اندام دی د دې ذمواري به راکوي او ما بین رجلیه د دوو خپو منځ کې چې کم شرمګاه دی د دې ذمداري به راله راکوي چې ژبه او شرمګاه د دې به دې حفاظت کوي نو ازمن له الجنه زما د طرف نه د جنت ذمداري واله خو د ژبې حفاظت پکې د ژبې حفاظت پکې حدیث مبارک کې راځي وي کله ناکله سړی یوه خبره وکړي ده ته پته نه یوه خبره وکړي هغه دې اړو ګناه نه ګڼي خو د هغې په وجه دی د جهنم ویښ ته ورسېدو دې خبر هم نه دی یوه کلمه به ووایي چېرته خبر به نه بس مجلس کې شروع شي بیا په ځان نه پوهېږي که هر څه ناروی وي که هر څه وي که پر چا پورې مسخره وکړل دی پې د جهنم ویښ ته ورسي او دته پته نه